وایي چې زړو چې مو لارې وشوې زړو چې مو لارې وشوې په پښتون چارې وشوې ملک مو تباه برباد شو ملک چې مو مارې وشوې ملک مو تباه برباد شو ملک چې مو مارې وشوې او د پښتون هر کاله کې ژړا چغارې وشوې بیا څوک شهید راوړ داسې کوکارې وشوې او بیګه ساقي حجره کې نشې خمارې وشوې فاروق صاحب بیګه ساقي حجره کې نشې خمارې وشوې او په دین اسلام مینو حملې خونخوارې وشوې او په منتظر تا جوړي بلا نتارې وشوې دا د لنډ بار غزل و باخیل صاحب غزل عرض ده وایي چې په پښتونخوا به امن کله راځي په پښتونخوا به امن کله راځي خدایه په ما به امن کله راځي په پښتونخوا به امن کله راځي خدایه په ما به امن کله راځي په انتظار مو سترګې سپینې شولې په انتظار مو سترګې سپینې شولې رڼا رڼا په انتظار مو سترګې سپینې شولې رڼا رڼا به امن کله راځي او تل تل سبا سبا کوي واګداره تل تل سبا سبا کوي واګداره هغه سبا به امن کله راځي او چې سل یې نه غواړي او یو یې غواړي چې سل یې نه غواړي او یو یې غواړي مړه نو دا به امن کله راځي او چې سل یې نه غواړي او یو یې غواړي مړه نو دا به امن کله راځي او هر ورځ یو یو مري جومات په منځ کې هر ورځ یو یو وری جومات په منځ کې تا په مولا به امن کله راځي ډېر مې ارمان ده په زړه دغه خدایه ډېر مې ارمان ده په زړه دغه خدایه چې په دنیا به امن کله راځي زړه ډېر مې ارمان ده په زړه دغه خدایه چې په دنیا به امن کله راځي او زړه مې سوځېږي په تا ډېر له ځانه زړه مې سوځېږي په تا ډېر له ځانه شامه په تا به امن کله راځي زړه مې سوځېږي په تا زړه مې سوځېږي ډېر له ځانه شامه په تا به امن کله راځي او اخیری شعر ده وایي چې نن یوې بورې منتظر ته ویل نن یوې بورې منتظر ته ویل چې په هر چا به امن کله راځي والسلام